هرات ته راغلی یم او په هرات کې بیا د ګمرک تر څنګ دغه بارګینونو ته راغلی یم. دا 2014 ماډل د کومک لري، سندروپ لري او لیدر سیټ کې ده، سیټونه برقي داخلي زیړ په اپشنو باندې فل ده. د امریکا څخه بیا تر دوبۍ پورې چې دی تقریبا په 2 میاشتې 15 ورځې داسې کې را رسېږي. یو موټر ما هم هغسې وړوکی غوندې چا ته وایم دغه پاکستان لاس موټر خطر هم ډېره ده، مشکلات هم ډېر لري. دا موټر اول بیه کړی په $32,000. جوړامه ده او بس جوړامه ده. هر کله چې تاسې وګورئ ټکر چې شوی چېرته حادثه شوي یو وجه پکې دا وي چې خارجه لاس موټر پکې وي او دا 9,500 دی ویلې او دا 9,500 دا 3% ده. 3% دا 3% د افغانستان لاس کې ډېر کم راځي. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې د هیواد یو داسې ولایت ته راغلی یم چې ښایستونه د زړه تل ته کېوځي. بله شکه چې هرات یو له هغو ولایتونو دی چې ډېر پرمختللي کارونه پکې شوي دي. هرات ته راغلی یم او په هرات کې بیا د ګمرک تر څنګ دغه بارګینونو ته راغلی یم. غواړم چې د دغه ځای د بارګینونو او همدارنګه د نویو راوارد شویو موټرو په قیمتونو او په ماډلونو خبرې اترې ولرم. زه مهراب ګل مخلص یم او راسره ملګری مجاهد مخلص دی او راځئ نوي موټر هم درته ښایو، نوي ماډل هم درته ښایو، نوو نرخونو باندې هم خبرې اترې کوو، د دې ځای ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو، د کومو ولایتونو نه نور هېوادوال راځي تر څو دلته موټر واخلي او ځان سره یوسي. راځئ یو بارګین ته ورځو او دغه بارګین له مالک سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. ای صاحب ښه جوړ هستې؟ خیرت دی؟ ژوند چارې ښې دي؟ الله مې عزت وکړه. اجازه خو درته درې خبرې کوم. ولې نه، ولې مهرباني وکړو. ډېره مننه، کور دې ودان. الله دې عزت. نوم مبارک دی؟ نعمت الله. نعمت الله. دا بارګین به ستا وي؟ او د الله ځمکه ده او د الله جایداد ده، خو موږ پکې د موټرو کاروبار کوو. بلې نو ډېره مننه، کور دې ودان نه چې خوشحاله اوسې، الله دې ونازوه. اجازه خو د موټرو په اړوند یو څو خبرې اترې سره کوم. دغه موټر فکر کوم چې ناوارده دي که نه؟ او اوس افغانستان ته راغلي دي او دلته د ګمرکاتو کارونه خلاص شوي دي او له دې وروسته به ځوانان راځي او دغه ځای نه به وړي چې کوم ځای ته وړي ځان سره. دغسې ده، ټول ناوارده مکتوب کې موټر دي، ټول مکتوب دي. ښه اجي صاحب په دې موټر کې ما ته چې ډېر ښکاري دغه برقي موټر یې ډېر ما ته ښکاري نن سبا. دغه د برقي موټرو بازار یو څه ګرم شوی که څنګه؟ ښه دی والله الحمدلله ښه دی. بس دا برقي نسبت د نورو موټرو ته کې مصارف یې لږ کم دي. او بل ښه والی دا دی چې اوس دا د افغانستان لاس پرس، افغانستان لاس اکوا، دا پرسویانې، دا موټر یې لکسس دې ته لکسس وایي. دغه ته هم پرس دی، 2011 پرس دی، جیګ ماډل. دا 2011 پرس دی، دا بیا د افغانستان لاس دی. دې ته بیا لکسس وایي. دا هم هایبریډ دي، دا هم برقي دي. دا هم برقي دي؟ دا هم برقي دي. هغه زموږ کلیوالو په اصطلاح یې راته وویل چې هغه د اکوا غوندې کم مصرف کوي. مصرف د دې هم کم دی. اکوا غوندې دي؟ اکوا نه به لږ ډېرې ولې چې دا موټر یې لږ درانه دي، غټ دي، خو مصرف یې کم دی. داسې دا نه یم چې د اکوا که درته دې وخوري، چې زه یم چې هماغه غوندې کم مصرف لري. برقي دي، مصرف یې کم دی. د هایبریډ ګاډي دي، د مصرف نسبت د نورو موټرو ته د دې مصارف کم دي. ډېره مننه. د دغه موټر قیمت به څو وي؟ د دغه قیمت دی $9,500 مکتوب کې، کابل مکتوب. کابل مکتوب کې -6 پلیټ به ورکول کېږي. دې ته -6 پلیټ ورکول. او کوم ماډل دی ویلې چې دا 11 پرس او په $9,500 او هغه به څو راشي پلیټ؟ پلیټ به راځي غالبا $500 شاوخوا به پلیټ راځي. $500 شاوخوا هغه پرې راځي پلیټ باندې. 16,000 د افغانستان لاس موټر. زه کتلی شم لږ شان دی، زه یې وګورم. ماشاءالله څومره ښایسته دی. ښه تاسې درنو ملګرو راځئ. دا خو داسې ډېر موټر دي مجاهده چې بیخي زیانه ښکاري. سړی اوس وګرځي څنګه وکړي؟ دا ټیک ماډل دا 2010 11 12 دا بیا نرخونه یې ښه دي، ټیټ دي.
د دې موټر څو قیمت دی؟ د دې 200 کم شپږ زره د افغانستان لاس پریس او او څو ماډل دی؟ نه دی دا به اوس وګورو چې ټول ماډل نه 11 لسمه میاشت ماډل 2011 11 دی ماډل او دا کوم ماډل دی؟ دغه بیا 3 پیسه دی ها ماډل به دې وګورو چې ماډل څه سی ولس به دی لاس دی لیډر سیټ دی سیلور دی 3 پیسه دی دا په 9.5 زره دا په 9.5 زره دا سامان ټول ها هغه شته دی پمپر یو دې میرګاټونه یو ها ها د دې خېدي پور یار شي په کې دا شاته پراته بس ته موټر خو دنه پروت دی او دا سامان دنه پروت دی خانه کوله شي وګورئ بشکه تراشه دغه وګورئ درنو ملګرو هر څه دلته موجود دي یو څوک راشي او 9.5 زره ډالر وشماري او 20 ځان سره ډېر ښه دی ماشاءالله او نرخ هم کافي ښه دی 9.5 زره غټ ویلان چې ورته همدا دي که نه او ټیرونه هم نوي دي ماشاءالله بالکل دغه کوم ماډل دی چې دغه ته پرسوي وایي پرسوي وایي یو خو هغه موږ سره چې وړوکی دی پرسوي هغه دی که نه هغه دی پرسوي ده ښه جیګ بامونه چې اوس هغه اکثره خلک د کلډر په ځای استعمالوي دا هم پرس دی لس ماډل دی لس ماډل دی د دې قیمت به څو وي دغه 2000 ډالر دا سپین رنګ کې دا چنې در سره ونه وو ګران دي دلته داسې ده چې دا نرخونه همیشه تثبیت نرخونه یو ریټي که نه یو ریټ چنې چې پکې نه یو نه زما دپاره به کې ګزاره بیا نه والا بیا به وګورو ګزاره خو هغه د ګزارې ریټ ما ویلی راځه زه خو زه خو حاجي صاحب موټر نه اخلم او فقط کتل مې چې ستاسې دغه نرخونه په رښتیا هم تثبیت دي که نه دي سره له دې چې یو څه ملګرتیا هم لرو تا ما دپاره هم یو سلګون هم کته نه کړه د دې خبرې ثبوت دی چې تاسې ټول هغه دقیق نرخونه وایي چې یو څو روپۍ پکې ځان ته نیولي نور هماغه خپل نرخ وي دې کې دننه افشنونه دي اوس دا ګوره سپین سیټونو کې دی دننه سپین دی که نه نو دې په خاطر باندې بیا که دا سیټونه توري سیټ بوټي توري نو امکان د دې شته ده چې به د دې نه 100-200 روپۍ نرخ ټیټي نور هم ټیټ شي او ټیټي دغه افشنو کې او رنګ هم سپین دی که نه پلوټ رنګ او دې کې که هغه رنګونه راشي سور رنګي یا هغه نقره‌ایي رنګونه یا تور یا بل څه وي دغه سرمایي دی موږ سره 2010 بیټه کاره ده دې قیمت ده 5.5 روپۍ دا 2010 دی بیا رنګو کې کمزوري رنګ فرق شته ده یعنی لکه دا او جګري دغه طلایي دغه نرخونه بیا نسبت دا سیلور او سپین ته کې لږ زره ټیټ دي هغوی مشتریان ډېر دي نسبت دې ته ولا د ټولو مشتریان دي خو هر سړی خپل جیب ته ګوري د ما جیب اندازه خرید کوي وګورم هسې نه چې دا درنه والم دا 5.5 زره دی دا صرف په دې هغه باندې ارزانه دی فقط دا سرمایي رنګ دی دغه رنګ او څو ماډل دی دا 10 ماډل دی او هایبرډ دی او بیټري او د دې شانو معلومات خو به نه کېږي چې بیټري روغه ده یا هغه یو بی ایس ولاړ موټر یې هغه موږ ته ضمانت ورکوي دلته چې ښه ماشاءالله ډېر ښایسته موټر دی دا خو ښه دا بانډ هم بدلولی شي ښه دا سیلور ته جیکه دا وګوره هغې څنګه ښه درنو ملګرو راځئ دا هم راسره وګورئ دا دی کش راځه ماشاءالله هسې د بار نه کباړ ښکاري دا خو دننه روغ موټر دی که دا خو نوي موټر دی دا راشه دا وګوره بیخي یوازې سامان چې ما وویلی هغه پکې دا د پروت واښه ګوري او دا 9.5 زره دی ویلې که او دا 9.5 زره دا 3 پیسه دی ښه 3 پیسه دی دا 3 پیسه د افغانستان لاس کې ډېر کم راځي نو ځکه یو څه ریټ یې جګ دی دا 5.5 زره او دا 9.5 زره درنو ملګرو د افغانستان لاس موټر وګورئ او پریس وګورئ برقي وګورئ او نوې
وارد شوی موټر او 5.5 ډالر ډېر ارزانه دي او ځکه چې هرات ته موټرې ډېر راځي نسبت د نورو ولایتونو نه دغلته ډېر ښه نرخونه. حاجي صاحب د نورو ولایتونو نه ډیلران یا هم ځوانان راځي چې تر څو دلته موټرې واخلي؟ د 40 ولایتونو نه خلک راځي دلته موټرې اخلي هرات ته. اوس خو هرات داسې ده چې په همدغه لاره موټر راځي، تجارتي مرکز ده، د مشرقي نه د دې لوګر نه اخوا کندوز نه د هر ولایت نه خلک راځي دغه ځای نه موټرې اخلي وړي. بالکل. حاجي صاحب د مشرقي یادونه دې وکړله، زموږ د ننګرهار ځوانانو ته به راشو، کله چې هلته راشي کومو موټرو باندې ډېر زړه ښه کوي چې هماغه موټرې واخلي؟ هغه که اکوای که پریسي او که دا کورولاګانې دغه لنډ کروزر کوم موټر ته ډېر لومړیتوب ورکوي؟ ولا ټولې وړي، هم کورلا وړي، هم دا پرس وړي، اکواګانې وړي، فورونرې وړي، ټولې موټرې اخلي. دا خصوصا دغه څوک چې تجاران دي دا د موټرو کاروبار کوي هغه هر شی چې پکې مزدوري او غریبي هغه ځان سره وړي. او حاجي صاحب تاسو خو فکر کوم خپل هم د هماغه د مشرقي زونه یاست؟ اصل نه موږ د لوګري خو عمر هم ډېر په مشرقي کې تېر کړی، عمر هم په ننګرهار کې تېر کړی. ما پوښتنه نه وه کړې، لهجه دې ډېره داسې ننګرهاریانو ته ورته ده. ننګرهار کې مې ډېر وخت تېر کړی، بلې ننګرهار کې مې ټول عمر تېر کړی. بس ننګرهاري به ټول یو افغانستان دی، یو وطن دی. بالکل. اصل کې لهجوي توپیر مې ورته ویلې که نه، هغه چې خو ټول افغانان الحمدلله د یو نظام تر چتر لاندې ژوند کوو او یو مو اسلام دی، یو مو وینه ده، یو مو ټولنه ده، نو انشاءالله چې فرق به پکې نه. هغه خبره چې ستا په زړه کې پاتې او ما پوښتلی نه او غواړې چې خپلو هېوادوالو سره شریکه کړي هغه به څه وي؟ بس خدای پاک دې دا وطن همداسې ارامه لري او خدای پاک دې همیشه دغه صلح زموږ په دې هېواد کې قایمه دایمه کړي او خدای پاک دې موږ او تاسو نور د دې بدبختۍ نه وساتي. حاجي صاحب ډېره مننه. کور دې ودان، وروستی پیغام دی او درنو هېوادوالو ته؟ بس د ځوانانو نه همدا هیله دا توقع ده چې رای دې شي ټول د افغانستان لاس موټر نه د استفاده وکړي، د افغانستان لاس موټر دې واخلي. دغه پاکستان لاس موټر خطر هم ډېره ده، مشکلات هم ډېر لري، د دغې نه د صرف نظر شي رای دې شي داخله موټر دې واخلي. ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله الله عزت وکړه، بل عزت اوسئ، خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. د راتلو نه هم ډېره مننه او الله مې عزت وکړه، الله مرګ کله راوړه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو. دا و د دغه بارګین مالک نعمت الله د یو پیغام ډېر ښه ورکړو، زما د زړه پیغام یې ورکړو. هغه دا دی چې هر کله چې تاسې وګورئ ټکر چې شوی، چېرته حادثه شوي، یو وجه پکې دا وي چې خارجه لاس موټر پکې وي. کله چې خارجه لاس موټر وي نو طبیعي خبره ده چې پیښې به زیاتې وي، او که چېرته د افغانستان لاس موټر وکاروئ، استفاده ترې وکړئ، نو زه فکر کوم چې د ډېرو حادثو مخه ونیول شوې وي. دغه موټر اوس تقریبا دا موټر و، دې موټر قیمت یې تاسو ته ویلي 5.5 ډالر، او زه باور لرم چې همدغه موټر که ته د خارجه لاس واخلې نو ډېر چې ارزان یې درکړي، 200 کم 15,000 یا 15,000. دا 500 ډالر فرق کوي، خو دلته وګوره چې دا دایمي پلیټ دی او د ټول عمر لپاره د موټر دی، او بل د حادثو نه د خلاصون یوه لاره ده. او هر هغه موټر چې د خارج لاس موټر وي یا پاکستاني لاس ورته وي هغه موټر وي، هغه نو طبیعي خبره ده چې یو خو موقت پلیټ دی، 2 کاله بعد کېدی شي دولت ووایي چې موږ پلیټونه نه ورکوو، ختم. یو دا مسله راځي، او بله مسله دا ده چې حادثې پکې ډېر رامنځته کېږي. تاسې وګورئ هر ځای کې چې حادثه شوي نو یو برخه به حتما د چپلاسي موټر وي، یعنې هغه لاس چې د افغانستان لاس نه دی. نو ډېره مننه درنو ملګرو. راځئ مخکې ورځو، هرات هم در باندې ګورو او د دغه ځي د موټرو حال له تاسو سره شریک کړو.
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لکه څرنګه چې تاسې په پیل کې واورېدل چې نن هرات ته راغلي یو او هرات کې په نویو موټرو په هغو موټرو چې نوي راواردېږي افغانستان ته راځي په هغو باندې خبرې اترې کوو یوه خبره چې دلته زما لپاره ډېره جالبه وه هغه دا وه چې هغه کمپنۍ ته راغلم کوم چې دا موټرې دلته راوړي د امریکا نه جرمني نه کاناډا نه بل ملک نه چې کوم ځای کې موټرې واخلئ نو دوی مستقیما درته افغانستان ته راوړي او که دلته بیا تاسې د هرات ته نشئ راتلی نو خپل ولایت ته یې هم درلېږلی شي دغه ځوان سره ولاړ د سره غږېږو سلام سلیم مو بخیر راغلي السلام علیکم یوسف شه خیرات په خیر اوسئ چې جوړ روغ اوسئ ډېره مننه وبخښه نوم مبارک دی زهیب دی ځوانم زهیب د کوم ځای د کندهار د کندهار د شاهانو د ښار بله څنګه دی د کندهار اوسنی وضعیت څنګه دی ښه دی اوس وضعیت ډېر نورمال حالت کې دی انشاءالله چې وضعیت یې اوس سم دی ډېره مننه کورودان تاسې د امریکا نه کاناډا نه جرمني نه جاپان نه بل ځای نه چې کوم موټر راځي هغه تاسې دلته راوړئ دقیق بله موږ خو د اصلي کار چې موږ دی د امریکا څخه سرویس د موټرانو دی تر دوبۍ پورې بیا دوبۍ څخه تر افغانستانه پورې نو موږ چې سرویس لرو د امریکا او کاناډا څخه موږ موټران راولو خاص تاسې یوازې کاناډا او امریکا دا دوه ځای څخه موږ راولو بیا تر دوبۍ پورې دوبۍ څخه بیا تر افغانستانه پورې موږ انتقالات لرو نو بیا ځینې کسان چې مثال هلته په خارج کې اوسېږي چې مثال وغواړي چې مثال موږ موټران د اسلام کلا څخه هم تر هرات تر ګمرکه پورې ټول کارونه ته مراحل کوو رانتقالوي موټر ټول ولایتو ته مساوي سوي لکه کندهار کابل او داسې نور ولایتو ته ډېره مننه وروره ته د امریکا یادونه وکړله د امریکا نه چې یو موټر زه مثلا واخلم هلته یې کوا اخلم تر امریکا نه تر دوبۍ پورې څومره مصارف پرې راځي خو داسې دی چې لوکیشنونه فرق کوي ځینې کرایې لوړې ځینې کرایې ټیټې کالیفورنیا کې موټر اخلم یعنې د هر ایالت چې دی کرایه فرق یې متفاوته دی اوس مثال ځینې خلک چې خریداري کوي د کرایې د 1200 څخه شروع بیا تر دغه 1300 1900 تر 2000 پورې خرید کوي مثال دغه ځای کرایه په دغه شاوخوا ریټو کې نو بیا د هر لوکیشن دی بیا کرایه او دوبۍ څخه بیا چې کله افغانستان ته راوړي د دوبۍ کرایه چې دی مکتوب نه دی یعنې په یو ریټ نه ځینې وخت لوړې سي ځینې وخت کښته سي خو فعلا 1500 کرایه ده د دوبۍ څخه تر هرات د کوم موټر د فورنر د 1500 ده او کورلا چې دی 480 ډالر او هغه اکوا او دا واړه موټر چې دي واړه موټران فرق نه کوي کورلا او اکوا پریس دا چې دی دا ټول 480 دی بیا لوړ موټران لکه فورنر او لانډ کروزر دا هغه د 1500 تراشه دغه موټر ته نږدې کېږو دغه موټر تاسې راوړی دی دا زموږ په کمپنۍ راوستل سوی دی دا د کوم ځای نه راغلی دا دوبۍ څخه صرف تر هرات دا راته دوی ونویلې چې په څومره وخت کې رسېږي د امریکا نه تر افغانستانه پورې موټر د امریکا څخه بیا تر دوبۍ پورې چې دی تقریبا په 2 میاشتې 15 ورځې داسې کې را رسېږي او د دوبۍ څخه بیا تر افغانستان چې دی په 10 تر 12 ورځې پورې را رسېږي او دلته د ګمرکاتو کارونه بیا څومره وخت کې خلاصېږي د ګمرکات کارونه انشاءالله په 1 ورځ 2 ورځې کې خلاصېږي چې مثال موټر راسي اسلام کلا ته نهایت 2 ورځې وخت نیسي چې موټر مرته د هرات د ګمرک څخه راوباسي ور تسلیم کړي مشتری ته ها دغه د ګمرک کارونه مرته تاسې کوئ د ګمرک کارونه موږ کوو ځینې کسان چې مثال خپل هلته په اسلام کلا کې نمایندګان لري موږ موټران ورکوو په اسلام کلا کې ورته تسلیموو او ځینې کسان چې موږ ته وایي چې مثال موټر موږ ته رانتقال کړي کارونه مخ ته بوځي بیا موږ ټول کارونه مخ ته بیایو موټر ته تسلیموو ورته هرات ګمرک څخه ډېره مننه کله کله داسې شوي دي چې ستاسې موټر د امریکا نه را روان وي په لاره کې به ستونزه راشي یا داسې یو حادثه منځته راشي یا داسې ولګېږي مشتري سره ستاسې بیا لانجه وي چې دا خو ما ورته روغ درکړی دلته داسې مشکل پکې راغی زموږ کمپنۍ داسې ده چې بیمه ده که مثال موټر د امریکا چې پر لار راځي تر دوبۍ پورې هم د دوبۍ څخه تر افغانستان پورې که پر موټر مثال داسې الهي پیښه وسي یا یو مثال یا خوږ ولري یا پر ځای مرځای کم اوسي بیا موږ مشتری ته مثال د موټر تاوان ورکوو او کم شی چې ورک شوی هغه خریداري ورته کوو بیرته مشتری ته تسلیموو یعنی مشتری ته هماغسې تسلیموئ څنګه چې تاسې څنګه چې موږ ته تسلیم شوی دی هغسې بیرته د دې بیا هغه څنګه کوئ یاداشت یې څنګه اخلئ مثلا دا موټر زه تاله درکوم موټر خو غاټ یو شی دی که نه دې کې هر څه نه معلومیږي اوس دا ټکر شوی دې کې څه روغ دي څه خراب دي دا بیا څنګه یاداشت اخلي داسې دا داسې دی چې موږ د امریکا څخه موټران بارو هلته چې دا موټر موږ تسلیموو د مشتري څخه موږ هلته ټول عکسونه اخلو موټر څخه شاوخوا منځ
چې په څه رقم ورته تسلیم سوی هغه عکسونه موږ ځینې اخلو. بیا چې دلته اسلام قلعه ته راسې زموږ همکاران شته، بیا هغه دوی چې کوي چې مثال کم پرزه د موټر څخه کم ونه اوسي یا موټر خوښ ونه لري چې کېږي او صحیح په صحیح توګه مشتری ته تسلیمیږي. او کله داسې شوي دي چې تاسې 2 میاشتې وخت ورکړی یو مشتري ته هغه په 2 میاشتو کې راونه رسېږي یو مشتري دلته بیا شکایت وکړي؟ بعضې وخت خو لاره د چاته نه معلومېږي. بعضې وخت هغسې راځي چې مثال موټر د هغه کم وخت چې موږ ورته یاد کړی د هغه ناوخته راورسېږي او بیا خو او زر خو نه رارسېږي. بعضې موټر داسې تیز نه راځي. هغه هم کې هغه سپېشل سوی ده و راځي. ځینې وخت داسې دي چې د هغه وخت تاریخ چې موږ یاد کړی هم وخت هم راغلی نو دا خو لاره په دې کې څوک څه نه شي ویلی. ځینې وخت ځنډېږي بیا موږ قناعت ورکوو مشتریانو ته. ښه ځوانه دا چې ستا وخت مې ډېر ونیولو دغه د موټر اړوند معلومات لري؟ دا موټر په څو کېږي څه حساب دی؟ ته راځه دغلته ورشو لږ شاندې. دغه کوم ماډل دی دا موټر؟ دا چې دی فورنر دی 2007 ماډل دی انشاءالله. 2007 ماډل دی نو دی اپشن چې دی اوربینر دی. دا اوربینر دی؟ اوربینر دی. په فورنران کې خو 4 اپشن راځي چې سرفایف سپورت لیمیټډ او اوربینر دی. بیا په دې کې چې دا ښه اپشن یې دا اوربینر دی. اوربینر دی او هغه کوم موټر دی؟ د دې قیمت به تا ته معلوم وي دا په څو وي؟ د دې قیمت د 18,000 څخه شروع بیا تر دغه 21,000 پورې چې ښه اوربینر اوسي دغه قیمت دی. نو په دې په اپشن پورې اړه لري چې کوم اپشن موټر اوسي هغه قیمتونه فرق کوي. دا موټر ماته لوکس غوندې ښکاري. دا موټر دا فورنر دی ماډل دی بلچک دی لږ د 2014 څخه بیا تر 23 په دغه شیپ کې راځي او دا اپشن یې ټي آر ډي دی. سپورت دی و او د دې قیمت څو راځي؟ د دې قیمتونه 1,000 څخه بیا تر 4,000-5,000 پورې راځي. او دا خو ستاسې په کمپنۍ باندې راغوښتل شوی دی او دا خو به ستاسې خپل نه وي چا به درولي که څه حساب؟ دا زموږ په کمپنۍ راوستل شوی دی خو د مشتری موټر دی او د خرڅو په درولي دپاره درولي. ډېره مننه ځوانه، الله دې ونازوه کور ودان. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو. د ځوان خبرې مو واورېدې. دوی په رښتیا هم خدمت کوي او داسې خدمت چې د نورو ملکونو نه افغانستان ته راسته لاس یعنې د افغانستان لاس موټر یې راوړي او ډېر خوشحاله یم چې په هېواد کې دغسې ځوانان شته دی کار کوي زحمت وباسي تر څو د هېوادوالو لپاره یو خوله خندا ورکړي. درنو ملګرو زه هم مخکې ورځمه د دغه ځای د موټرونو قیمت تر تاسې رسوم. راسره پاتې شئ. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو. دغه ځوان ګورئ دی زموږ د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ دی او راغلی په هرات کې دغه موټر واغېستو ده. دومره غټ موټر یې اغوستی چې اوس به وړي څنګه؟ صبر کوه چې په موږ راونه خېږئ. په خیر یې؟ شکر دی الحمدلله. دا موټر دې واغېستو؟ او دا مو واخیسته. ښه اول خو درته مبارک وي. خیر مبارک. بیا زموږ په کلیوالي لهجه کې ورته شیریني وایو. شیریني وایو. هغه چې شی تاسو ورته څه وایي؟ موږ هم ورته شیریني وایو. شیریني ورته وایي انشاءالله. بس نو جیب کې به لړمان نه ساتي انشاءالله نه او راخلي به د خیر سره په خوشحالۍ به شی راغلی چې بیا اوس کوسئ یا وخورو. بده خو به مې نه ویل یا جي نه انشاءالله بده زموږ حق خو کېږي که نه؟
دلته به شیریني هم ورکوې بارګین به هم ورکوې اوس د موټر هغه څه دی موږ ورته بیا ډېرې دعاګانې کوو چې خدای پاک دې په خیر ورسوي په خیر ورسوي ډېره مننه دغه موټر اړوند سره وغږېږه په څو دې واغېستو اول دا راته وایي چې په څو یې درته بیه کړی و دا موټر اول بیه کړی په $32,000 اها ها جوړ آمد او بس جوړ آمد بس آخري جوړ آمد په دې خبره شو چې فاینل خبر به وکړو چې دا فاینل آخري $20,000 وشو $20,000 وشو دغه وګورو څنګه دی ولې نه $20,000 دې اوس دا واغېستو ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې در باندې پیرزو کړي او ماشاءالله ډېر روغ موټر دی او ډېر ښایسته دی دا څو ماډل دی دا 2014 ماډل د کومک لري صندوق لري او لیدر سیټ کې ده سیټونه برقي داخلي زیړ په اپشنو باندې فل ده او په $20,000 دی $20,000 باندې او به کړو $2,000 څنګه دا 15 روپۍ دي راکته کړې ځکه دلته ریټونه اکثره وخت خپل کره ریټونه وایي کنه دلته یا ریټونه ته معلومه ده موټر قیمتونه معلومه مونږ ته او ګرځېدلی یو د بازار مو کته نو ډیر موټرونه دی هغه دي بس اخیری په دغه قسمت هم دغه موټر کې الله پاک وکاو بس وام خيسته ډیر خدي کړی دا راته چې دغه موټر به وستو ځان سره وړي کنه کم یو چاته به ډرایور ته ورکې چې هغه ځان سره ویسي دا په مونږ ځان سره ولو ها نمرار ته په ځان سره ولو په خیر ان شاء الله الرحمن او نو ها ماشاءالله وای دا خو بل سیټ هم دی کارل دا 3 سیټه کې راځي 3 سیټه کې راځي 3 سیټه وای 3 سیټه دې ډاله کومه ده دې ډاله بس همدا سمولي دا چې د څه کې دا سمولي خپل دا سمولي اوس او دا سمولي هغه سیټه کې سید سه پوه شوم ته سم مسلکی په خدای چې سم سره کویږي مستری به بیا مستری بیا دا مسلک دا کار دا هغه دا او د دې موټر مصارف څنګه دي مصارف دي نو چې ته هرات نه تر کابل پورې وړي یو ټانکی کار وکي کډو ټانکی کار کوي دا ایکو دي کو مصرف کم دا یو ټانکی څو لیټر دي کی 15 لیټر دي نه هغه ته کابل پورې کار کوي ان شاء الله امکان بولې دا غټ موټر دومره چې دا زغلول پور د خپې پورې ده چې ډیر خپه ورنه کې مصرف کمی او چې ویز غل بیا مصرف زیات شي هغه کونه دنه پکې چکر نو هغه د بارګینانو اصطلاح باندې لګ بیا کو ټرای وی کنه مجاهد راځي من با نه موټر ته څه کېنه موټر ته کېنه راځه خطه کې نه شوردا او راځي خبرې ومره نه ځا خو نه کېنم بیا او یو دانه منګال د بل چلول او هغه نه پوهیږم چې $180,000 قیمت ویلي هغه چې فرحات بارګین کې ولاړو نګران فرحات او شته د قسم موټر دی په دې ځکه قیمتونه مختلف دي او د هر ګاډي خپل قیمتي بس دغه موږ ته په دغه قیمت کې یو واره کوله عوام خيسته او دا درته ویل چې دغه موټر چې ته ټرای دی وباسي چې شبي کې ګوري دا موږ ګورو چې لاندې زنګ نه یي مطلب لاندې نه فریم نه یو هل شوی لاندې هغه پایو مایو کې څه کار نه انجن کې نه په دغه باندې ټرای ته به پوهیږي په دې باندې او دا موږ مسلک د په دې پیګو ها او اوس تل چې خپل هغه باندې لاړ شې زبل غلې شم چې आवाज واوري دا ماشاءالله موږ جام دومره په آرامه په تیریږي ته وایي چې بیخي موټر دا د نوی ماډل کې خوبیان هم دادي کنه او نوی ماډل او دلته هغه ټیپ لري او دا سکرین لري خپل دا ټیپ ده او د خپل د کمپنۍ او موږ د ننګرهار خلک کنډیشن ته ډېر خوشحالي کوو ځکه دا ګرمي ډېره کنډیشن فعال ده فعال دی دا هو کومه دلته کنډیشن نه ګرم که یخ ګرم هم فعال ده او یخ هم فعال ده یخ هم فعال دی دا یخ او یخ شو بالکل یخ دی که غواړې ګرم یې کړي نو دې خواته یې بېرته تاو کړه دا به اوس ګرم شي ګرمېږي اوس ګاډی ګرم شي دا به انشاءالله ګرم شو ګرم دا وګوره ګرم شو دا دې ګرم ډېر ګرم شو ډېر ښه دی او اوس دلته مخکې د کله موټر اخیستی و او هرات ته راغلي یو مخکې له ډېر وخت نه و راځو د دې وروسته خو خدای خبر که موږ ته هم دغه 500 موټر خوند راکړي دغه موټر کې موږ کله ناست نه یو او دا د اوس ته کېناستلو او تاسو خپل موټر د اوس هم ورته نه کېناستی الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسي دا موټر ونه وی ګوره انشاءالله چې پام
کنه اوس کوم ځای پورې ځو د هرات چکر باندې وې هرات چکر په در کو مونږ میلمانه راغلي تاسو اوس به خار دوري کوو یو د په نګرار باندې یو خبره بلم ده چې تاسو هلته بلد اسې مونږ بلد نه یو واقعیت ده او بل خبره دا ده چې انډیواله شیرني به چیرته خورو خبرې شیرني په چیرته خورو په هغه کې څه نوم دی اقچا کې په خورو دا نن ما خام دی مونږه ګاډي دلته نه کابل کې دلته خاصم په بل چایو غلې شه چې کابل دلالو به حسابونه کو سره ان شاء الله دا ولې ګل شو دا خیر د بیټري لینې دی دا اوس اخی دا ولاړ ده ها نه وارده د لا جوړ شوی نه ده ها خدین ورسره کې صحیح ها بیټري تاسو برابر کړئ نو موږ هم د خدای پامانی واخلو ډیر مننه بیا درته مبارک وي الله تعالی دې ته نیک مبارک کړي او پروستیو کې سړي زړه پاتې راته وای ان شاء الله بس ژوند کې خو هیڅ ارمان نشته دا ارمان پوره کیدو نه دی دا دې کوم ځای ته راوستلو راځه ځان سره والا دې تاسو خوشحال لري ډیر مننه آباد اوسئ ماشاءالله ډیر ښایسته موټر مرکه مننه کور مودان او د شکارو کې چتلې ډیر په احتیاط سره لاړ شي دا موټر ډیر دسه تیز یو بل سړی ګرمي جوړ ته څومره چې منډه ورکې ونه جمپونه اخلي نه بل چې په نه رواني سړی به نه پوهېږي ډېر احتیاط ورسره کوئ او تا ته ډېر مبارک زما شیرني رانه کې انشاءالله په کابل کې بیا ډوډۍ خورو اجازه خدا کنه بیا کابل کې مننه ولې اجازه ده نه کابل کې مې ډوډۍ خوري کنه دا حق ده حق مې ده کنه او حق ده ابل مې سره ده بالا ملمانه او دې مې سره ده کنه دام دمک سره مې راوټول کور مودان خوشاله سلام سلامت لر ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې دا برنامه مو وکتله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص له تاسو اجازه اخلو دا وګوره دا هرات دی او دغه بیا هغه شرکتونه چې دغه ځای نه کابل د موټرې ځي کله چې تاسو هرات راغلی نو دغه ته به هم کته کوئ او بیرته چې ځئ همدغه ځای نه به بیرته ځئ او دا چوک دی ما ته هم نه معلومیږي دا کوم چوک دی او کوم ځای دی خو بس موټر کې راوستل دی ودرولو خو دومره راته معلومیږي چې دغه ځای کې موږ ودرېدلو موټر نه کته د ګمرک مخه د ګمرک کوم هلته دی دا ګمرک دی او دا دی د ټیکټونه هغه دی د کابل لدیز نه دی او نیمروز هغه نه دلته د ایجنسیانی دي ها دغه د ایجنسیانی او دې ته کوم چوک وي دې ته د ګمرک چوک وي ګمرک چوک وي ګمرک چوک چورته دلته برابرسیږي هرات ماشاءالله ډیر ښایسته دی یا ما ته ډیر خوند راغی نه خستم د چې وګرځيږي لمونږ ګرځېدلی یو پټه خبره ته وکړم چې شیریني مې رانه ونه غواړي بیا کنه یو موټر ما ماغسې وړوکی غوندې چاته وایم ما چاته وایم ما هغه مې واغسې اکوا مې واغسې 2014 ماډل او فول آپشن ورته کې چی ورته دا شیرني په پننګرار کې خورو بیا ان شاء الله مړه مخ دې چې ما غواړه کنه نه خو دې ځان یو کار به وکړو کنه ترورزي باندې ورته اوان کما په کریم صادق باندې بس په کریم صادق دواړه ورته اوان شول خو مایان رسیدلی تیار ډان کې او چل ورسره ورته موږ دواړه موټر هغه سي شیرینه باندې وخره هم څه ورسره کوو سي دي ان شاء الله بل ورسره غلی او ما تاج امیر صاحب او همدارنګه هغه بل امیر صاحب او دا نور ملي لوبغالي ټول یو ځای یو شپه مور سره وکړه ډېر یو خواږه او درانه خلک دی الله تعالی دې همدغه سي په عزت لري تاسو زه خپل تاسو کلی ته ورغلی او ما حساب ته خبرونه به تاسو کتلې خبرونه مو کتلې یاره چې حساب ته لاړ شي لا انسان په خپل قدر پوهیږي ځکه هغه خلک ډېر درانه دي ملمه پال دي او ملمه دوست خلک یعنی باور په خدای او کازانم کیږي بده خبره چې خبرې کوم چې زه تلمه نو ماته ویل چې نه یو شو بل کې په خدای چې په زور باندې ما خان ډوډۍ خوړله ما سختن شمه اوس اجازه راکړي هغه خفه او بیا تر روان شو دومره مینه دا غزي خلک خپل مینه دار یاستي ګور مودان منن ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وای دغه برنامه په هرات کې او کتل تربیه کې چاري د الله پاما